د لوی او مهربان خدای په نامه. درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن بیا د یو نوي موضوع سره ستاسې په چوپړ کې یم. خدای دې وکړي تر پایه راسره ملتیا وکړئ. د پښتو په لرغونو ادبیاتو کې د عشق او محبت سندرې. د پښتو د لرغونو ادبیاتو په لاسته راغلو نمونو کې موږ د شپږمې هجري پیړۍ په دوران کې ځینې داسې نمونې هم ترلاسه کوو چې په هغو کې یوه سپېڅلې خو سوځنده مینه انګازې کوي. د دغې اورنیو عشقي احساساتو لرونکې ادبي نمونې موږ ته یوه د سلیمان ماکو له تذکرة الاولیاء او بله له پټې خزانې څخه ترلاسه سوي دي چې په لاندې ډول به پرې خبرې وکړو. د دغسې سندرو څخه یوه سندره د شیخ تیمن کاکړ ده. دا سړی د سلطان علاءالدین حسین معاصر و او د 1550 هجري قمري کال شاوخوا یې د ژوند زمانه ده. دی په ژوب او د پخواني غور د کجران په سیمو کې اوسېدلی دی. د ده یوه سندره د پټې خزانې مؤلف رانقل کړې ده چې دلته یې وړاندې کوم. گهیز رڼا د لمر خپره سوه، زما په کور د ویر ناره سوه. د بېلتون ورځ توره تیاره سوه، غږ سو ناڅاپه چې بېلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی. زرغون په اوښو مې سادین دی، په نورنو لیږم چې تاغون راغی. نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼاسي. نه به شهی راته په خلاصي، بیلیږي پیر یې اوس دیون راغی. د چشتن بار دی هیر مې نه کړې، اغلیه مخ چې په یا نه کړې. اوربل دې پرې شوی وانه کړې، پر ما د بل اور کړون راغی. دغه سندره د هغو بدلو ابتدایي اشکالو ته پاتېږي چې په کندهار او دې سیمې په شاوخوا منطقو کې په خاص شور او جذب او ځانګړی لحن یعنې غاړه ویل کېږي او په دې سیمو کې یې سپرې بدلې بولي. د شیخ تیمن په دې بدله کې یوه مینه او یوه سپېڅلې پښتنې مینه څپې وهي او په خورا پرېولو الفاظو کې یې خپله مینه بیان کړې ده. لوست یې اوس هم پر لوستونکي او اورېدونکي خاص اغېز شیندي. د پښتو بله عشقي سندره چې تر موږ رسېدلې ده هغه د قطب الدین بختیار کاکي خوندوره سندره ده. قطب الدین د احمد زوی د موسی لمسی دی. کورنۍ له بختیارانو څخه سند ته تللې او د سند په اوج کې اوسېدلې ده. بختیاران د پښتنو یوه ستانه قبیله ده چې د پښتنو د انسابو په کتابونو کې یادونه سوې او کورنۍ یې اوس هم په کندهار او د سلیمان د غره په لمنو کې اوسي. قطب الدین په 1580 هجري قمري کال کې زیږېدلی دی. د اسلامي معارفو او عرفان لوی مراتب یې ګټلي وو او په هندوستان کې شهرت ته رسېدلی وو. په مرات الافغانه کې یې قطب الدین بختیار د قطب افغان په لقب ستایلی دی. د قطب الدین بختیار د مړینې کال 1633 یا 1634 هجري قمري کال د ربیع الاول په 4مه شغل سوی دی. د قطب الدین بختیار کاکي یوه د مینې سندره سلیمان ماکو په تذکرة الاولیاء کې راوړې ده چې دلته یې را اخلو. ویر مې زړه سوری سوری کړ، راته وګوره ملوکې. په بېلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګۍ کوکې. راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بېلتون اورونه بل دي، هر ګړۍ مې زړګۍ سوځي. لیونی یمه د مینې سوځم زه لکه پیلوځې. راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غورولی دی اور بل دی، اور زما په زړګي بل دی. زه بختیار خاور ایرې سوم، په اور سوی مې ګوګل دی. راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بختیار دا سندره که څه هم ډېره ساده ده خو د استاد الفت خبره یو مؤثر شعر او ښه نغمه ده او له یوه خوږمن زړه نه راوتلې ده. د پښتو د زړو عشقي سندرو ځانګړنې دا دی
د عشق او محبت د دغو دوو زړو ترلاسه سوو پښتو سندرو له مطالعې څخه موږ دواړو سندرو ته دغه لاندې خصوصیات ټاکلی سو. لومړی د عشق او محبت دغه دوې سندرې چې شاعران یې په 6مې پیړۍ کې اوسېدلي دي او د یوې شاعر حتی د 9مې پیړۍ د لومړۍ نیمایي ډېر کلونه هم ژوندی و. د خپلو شکلي خصوصیاتو له پلوه یوه سندره د پښتو بدلې لومړنی شکل دی. د بدلې دغه ابتدایي بڼه موږ ته دا خبره هم راښیي چې زموږ د ولسي شعر د معلومو ژانرونو لکه بدلې او چاربیتې د تشکیل زړې همدا وخت زرغون سوي دي. خو د قطب الدین بختیار کاکي سندره خپل لرغوني شکلي خصوصیات لري او موږ یې په خپلو لرغونو سندرو کې یې حسابوو. دوهم د دغو دواړو سندرو ژبه ډیره روانه او ساده ده، خو ځینې داسې لغات پکښې راغلي دي چې د پښتو په ځینو لهجو کې ښایي موجود وي خو په عامه پښتو کې نسته. دریم په دواړو سندرو کې عشق او مینه بیان سوې ده. دا مینه سوزنده ده، ښایي ځینې خلک یې د یو معشوق مینه وبولي او ځینې بیا په دې عقیده دي چې په دې سندرو کې د الهي سوزندې مینې انګازې خورې دي. په هر صورت د دواړو ډوله مینې احساس ځینې کېدای سي.